الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. درنو طالب علمانو او د مدرسې شاګردانو، زده کوونکو، دا دین یو نصیحت دی، لکه څنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، او تمیم داری رحمت الله علیه رضی الله تعالی عنه دا روایت کی: الدین النصیحة. قالوا: یا قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين المسلمين وعامتهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دین خیر خواهی ده، او دا خیر خواهی د ټولو د پاره ده، خو دین په معنا د نصیحت دلته فرق کوي چې دین د خدای د پاره یا د کتاب الله د پاره یا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د پاره خیر خواهی په یوه معنا، او د مسؤلینو د پاره په بله معنا، او د عامو خلکو د پاره په بله معنا. خو دین خیر خواهی ده، او الله جل جلاله هم موږ ته د دې یاداوري راکوي چې تاسې مذاکره کوئ، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. تاسې مذاکره کوئ د خدای تعالی جل جلاله د قرآن او د هغه د موعظې، د رسول اکرم صلی الله علیه د احادیثو او د سیرات، او دغه د دین مذاکره چې کوي دا مسلمانانو ته، مؤمنانو ته ګټه رسي. نو په دې باندې به موږ مذاکره کوو. بل حدیث کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راځي: ما من قوم اجتمع في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نو د دې په اساس باندې مذاکره دا نفع رسي. که څه هم علماء کرام به عالمان وي، پوهیږي به، طالبان کرام به عالمان وي، پوهیږي به، خو دا چې څومره دین تکراریږي، څومره خیرخواهي تکراریږي، غوندې ګټه کوي، غوندې استقرار په سینو کې نیسي، په زړه کې نیسي، او غوندې سړی متوجه کېږي. که تاسو فکر وي د قرآن کریم یو اعجاز هم دا دی چې کله سړی د قرآن تلاوت کوي او په تدبر سره یې کوي، په معانیو د قرآن کې فکر کوي، او د قرآن کریم په ترجمه کې فکر کوي، نو په هر ځل تلاوت سره، په تکرار سره نوي نوي شیان درته مخته راځي. او دا یو معجزه د قرآن ده چې د سړي په زړه کې قرار نیسي. کله کله داسې هم وي چې سړی
د یو مصیبت سره مخ وي، کله د یو مشکل سره مخ وي، کله د یو تنګي یا د تنګ حالت سره مخ وي، خو هغه چې قرآن کریم تلاوت کوي یا قرآن کریم مذاکره کوي، نو په هغه کې هغه د سوالونه ورته جواب کیږي، په دې کې د هغه د مشکلاتو دپاره خپله جوابونه پیدا کیږي، او د خدای تعالی جل جلاله هغه لارې ته هدایت کوي چې څنګه دی غواړي. نو په دې کې یو اعجاز د قرآن کریم هم دی. نن فقط موږ مذاکره کوو، د دې لپاره مذاکره کوو چې موږ ته د دې دین څخه ګټه واخلو، موږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سیرت او سورت څخه ګټه واخلو، موږ د سورتو د متابعت څخه ګټه واخلو، او موږ چې دلته راغلي یا دلته اوسېږو څونه طالبان چې هغه د دې دپاره راغلي دي، یا دلته استادان چې څونه دي، یا د مدرسه چې بنیاد یې ایښودل شوی د دې دپاره دی چې خلکو ته ګټه ورسېږي، خلکو ته خیرخواهي ورسېږي، خلکو ته علم ورسېږي، خلک استفاده ځینې وکړي او افاده ځینې وشي، استفاده ځینې وشي، او د دې ځای څخه دغه نور د علم، دا نور د پوهې ټول افغانستان ته او ټول مسلمانانو ته انتقال شي. نو د نن په موضوع باندې به زه کم سم په هغه موضوع باندې به خاصه خبره وکړم چې هغه اخلاق دي، اخلاق حسنه. دا تقریبا نیم د دین بلل کېږي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیرت چې سړی مطالعه کړي، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اخلاق چې سړی مطالعه کړي، نو د مسلمانانو جوړېدل، د صحابهو جوړېدل او فتوحات راوستل، د کفارو تسلیمېدل، هغوی متاثره کول، په جنګ کې کامیابېدل، په دعوت کې کامیابېدل، نیم د هغو اخلاقي جنبه وه یا اخلاقي حصه وه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په اخلاقو باندې څومره کار کړی دی. اول د خپل قوم څخه یا د خپل فامیل څخه شروع، بیا ځه تر نورو اقوامو پورې، بیا ځه تر نړۍ تر مسلمانانو پورې، تر ټولو په اخلاقو باندې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مخ ته تللی دی. نو ځکه اخلاق د یو مؤمن، د مسلمان دپاره، د یو داعي دپاره، د یو طالب دپاره، د یو عالم دپاره دا تر ټولو مهم دی چې سړی باید په ځان کې هغه اخلاق راولي لکه څنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کې وه. نو نن به په دې موضوع باندې خبره کوو. کم حدیث چې ما ووایه او کم آیات چې مو تلاوت کړي، الله جل جلاله موږ ته په قرآن کې واضح وایي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په تآسی کې، د هغه په پیروي کې ستاسو دپاره خیر دی، او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ټول افعال او اقوال دا د الله جل جلاله د طرفه وه، ځکه دی هادي دی، او دی چې دی د هر فعل یا هر عمل یا هر قول په هغه باندې موږ تمسک کوو، نو دا د الله جل جلاله په اختیار کې وه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کومه خبره د دین په وړاندې کړي یا کوم عمل د دین په وړاندې کړي، دا د الله جل جلاله د طرف وه. اما د دنیا په اړه کې کړي، په نور شان کې که مشوره کړي، په هغه کې بیا یو عادي انسان و، مګر د دین په وړاندې او د جامعې او د ټولنې د آینده په وړاندې، د دین دپاره د نصیحت او د غوروالي په وړاندې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هر قول هر فعل زموږ دپاره هغه یو دلیل کېدلی چې موږ په هغه باندې دلیل ونیسو. الله جل جلاله قرآن کریم چې نازل کړی دی په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې، دا کې تر ډیره پورې اجمال شته، ډیر شان چې هلته ذکر شوي دي هغه په مفصل ډول یا په تفصیل باندې نه دي ذکر شوي، خو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم احادیث، دغه اخلاق، دا د قرآن کریم تفسیر دی، او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ټول اقوال او ټول کړنې دا موږ به په هغه باندې دلیل نیسو، هغه زموږ دپاره یو دلیل دی، هغه زموږ دپاره تګلاره ده. نو ځکه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیروي دا تر ټولو مهمه ده. حدیث شریف کې جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه روایت کوي، او دا حدیث شیخانو دواړو ذکر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په ورځ د محشر تر ټولو ماته محبوب او محب کس او تر ټولو په
په ورځ د محشر په جنت کې ما ته رانږدې کس مجلساً چې زما سره په مجلس کې برخه اخلي هغه څوک دی چې اخلاق حسنه اخلاق ولري، ښه اخلاق ولري. او تر ټولو زما څخه لیرې خلک، تر ټولو مبغوض خلک ماته هغه څوک دی؟ هغه خلک دی چې هغه متکبرین وي او هغه اخلاق سم نه لري. یو حدیث شریف کې راځي لا يدخل الجنة جواز ولا جعذري. دا دوه کسه چې دي هغه جنت ته نشي داخلېدلی. جواز دا متکبر ته ویل کېږي، خو داسې یو متکبر چې هغه په خپل تکبر کې هغه لوړې درجې ته رسېدلی. یعنې تکبر هلته په حدیث کې بل حدیث کې راځي کل متکبر جواز، یو بل لفظ هم ورسره راځي چې درې سره تکبر معناوې ورکوي، خو دلته جواز هغه نهایت درجې د کبر ته رسېدلی هغه ته جواز ویل کېږي. او دا بل لفظ هغه بیا دا دی چې سوء الخلق او قسوة القلب، یعنی یو سړی چې زړه یې ډېر سخت وي او اخلاق یې ډېر بد وي هغه ته جعذري ویل کېږي. نو دغه دواړه کسان چې دي دا جنت ته نشي داخلېدلی. حضرت ابي درداء رضی الله تعالی عنه په یو حدیث کې روایت کوي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسنهم خلقا، أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر ټولو انسانانو غوره اخلاق درلوده او تر ټولو انسانانو شایسته وجهه یا شایسته صورت درلوده. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر ټولو ښه نمونه د اخلاق و. یو بل حدیث کې د ابي درداء رضی الله تعالی عنه راځي اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. اکمل المؤمنین ایمانا، هغه مکمل ترین د مؤمنانو چې ایمان یې مکمل وي هغه څوک دی چې اخلاق یې ډېر ښه وي. د حضرت ابي هريره رضي الله تعالى عنه بل حديث کې راځي ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من حسن الخلق. په ورځ د محشر د یو مؤمن په میزان کې یا د ده په تله کې یا د ده په اعمالو کې تر ښو اخلاقو دروند شی نشته چې په ورځ د محشر به دی په خلاصېږي او د اعمال به وزن کېږي. ښه اخلاق دا تر ټولو لوی وزن لري. اخلاق دا د جامعې دپاره، دا د ټولنې دپاره ډېر مهم دي. بیا د طالبانو دپاره، د علماو دپاره ډېر زیات مهم دي، ځکه دوی د دین نمایندګي کوي، د اسلام نمایندګي کوي، د دین دپاره دعوت کوي او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په میراث باندې کښېني. نو دوی باید حتما په هغه لاره باندې ولاړ سي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په هغه لاره باندې و او هغه غوره اخلاق په ځان کې راولي چې هغه په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کې و او یا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په هغه باندې فرموده کړې ده. حضرت انس رضی الله تعالی عنه حدیث وجدي ما مسست ديباجا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. د مبارک وای ما حریر چې ورېښم ورته وایي، دیباجم دا قسم د ورېښمو څه دی، تر دې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورغوی مبارک نرم. او د دې حدیث په پای کې وایي وقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين
ما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 10 کاله خدمت وکړي وما قال لي قطا اف. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې 10 کاله کې ما ته دا نه دي ویلي، دا د اف کلمه نه ده ویلې. ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، او نه دا راته ویلي چې یو کار مې کړی د هغه په مورد راته ویلي چې دا دې ولې کړی دی. ولا لشيء لم افعله الا فعلته، او نه دا راته ویلي چې یو کار ما نه کړی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم غوښتي او بیا ما هغه نه کړی او دا راته ویلي چې ولې دا کار نه دی کړی. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نمونه وه. اوس په دې کې حدیث ډېر دی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مورد د اخلاقو کې ډېر حدیث دی. ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت کوي و یو نفر رالی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتله من اکثر ما يدخل الناس الجنه قال التقوى الله وحسن الخلق. اکثر خلک چې جنت ته داخليږي په تقوا سره به داخليږي او په ښو اخلاقو سره، او اکثر خلک چې دوزخ ته داخليږي هغه د خولې د مصیبت څخه داخليږي، الفم والفرج. دغه دوه شان دي چې د دې په وجه باندې ډېر خلک دوزخ ته داخليږي. نو اخلاق دا تر ټولو غوره دي. د اخلاقو ګټې څه شي دي؟ اخلاق انسان مزین کوي، ځکه په اخلاق کې نرمښت دی. ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه. چې کله په انسان کې اخلاق موجود وي هغه نرم طبیعت سي، او چې کله نرمي په انسان کې راسي دا انسان مزین کوي، او چې کله نرمي په انسان کې راسي دا د محبت په نورو خلکو کې زیاتوي. چې کله نرمي په انسان کې راسي دا د دعوت په خلکو کې مؤثر کوي. چې کله نرمي په انسان کې راسي اخلاق یې سم سي د جامعې سره تعلق او تماس ډېري. چې کله اخلاق په سړي کې سم سي ښه اخلاق پکې راسي نو د خلکو د اعتماد مرجع ګرځي. خلک د زړه آل ورته ویلی شي، خلک اعتماد پر کولی شي. او چې کله اخلاق د انسان سم سي خدای تعالی جل جلاله دی په خلکو کې محبوب ګرځي، او چې کله محبوب وګرځېږي د کلام مسموع کېږي. نو په مجموع کې د دعوت لپاره تر ټولو بهترینه لار دا ده چې اخلاق په ځان کې سړی راولي. اخلاق که په سړی په یو انسان په ځان کې راولي نو د شر څخه خلک محفوظ کېږي. دا ډېره مهمه ده، ځکه شر یو چاته رسول دا تر ټولو بد دی. په دې کې حق العبد دی، الله جل جلاله یې نه بخښي. که سړی د یو چا غیبت کوي او که یو سړی څوک زیږوي په خوله یې زیږي په لاس یې زیږي او یا په نور شیانو باندې چې په هغه باندې یو څوک زهیریږي په هغه باندې هغه ته ازار ورکوي، ځور ورکوي، نو دا الله جل جلاله نه بخښي تر څو چې د هغه څخه معافي ونه غواړي. خو که سړی ښه اخلاق په ځان کې راولي نو خلک نه زهیریږي. د دا حقوق العبدي مرتکب نشي جوړېدلی. د اخلاقو ډېرې ګټې دي. د بد اخلاقۍ بیا د غوندې زیات تاوانونه